د نوې بوست یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. بسم الله الرحمن الرحیم. یو موضوع چې موږ تاسو په چیش کې ویلې وه په بریک کې ښه ما غوښته چې تاسو ته ووایم هغه موضوع دا ده د سیکشن بریک کې موږ تاسو کولی شو د کتاب یا د مونوګراف یا د یو بلې لیکنې مختلفو برخو ته مختلف ډیزاینونه ورکړو چې په هغو کې مې یو څه و بارډر و بارډر ګوره ښه زه غواړم زه اوس ته کتاب لرم مثال زه به یو څه لیکنه وکړم چې وکړه 20 پاراګراف راته جوړ 20 پاراګراف اوس زه لرم 100 صفحې لرم تقریبا 15 صفحې یا 14 صفحې لرم په دې کې غواړم څه وکړم دغه 2 صفحو ته جلا او ډیزاین ورکړم څه وکړم جلا ډیزاین اول کار چې کوم بریکس ته راځم چې دلته نیسم سیکشن بریک کې نیکسټ پیج صحیح دی دلته مې یو بریک والی اوس بیا راځم دغسې دا یوه صفحه 2 صفحې راځم تر دا ځای پورې دلته بلا نور نشته یعنې دغه اسانه دا سر 2 صفحې چې دي دې ته یو ډیزاین ورکوم دا لاین ته بل نور رنګونه هر شی چې تاسو پر کاروئ هغه ستاسو کار دی فقط چې درته وکاروم بارډر پیج نمبر هیډینګ یا هیډر فوټر دا خو مخکې درته کار کړي وه یو چیز به هم درته کار کوم بارډر صحیح دی بارډر ته راځو مثال موږ څه کوو موږ دغه 2 صفحو ته چیش کوو یو رقم بارډر ورکوو او لاندې 3 صفحو ته چیش کوو بل رقم بارډر ورکوو که چیرې موږ وینو چې زموږ سیکشن بریک په کوم ځای کې دی تاسو ګورئ سیکشن بریک په کوم ځای کې دی په دې ځای کې دی وینئ یاست صحیح دی هغه ته ټوله نه دی راوړی خو دغه داسې خو معلومېږي چې زموږ سیکشن بریک په کوم ځای کې دی په دې ځای کې دی راځئ دا نه سیکشن بریک په بله ورته کښېږدو لیاوټ ته راځم بریک ته راځم ښه باوري شو وینئ اوس خدای ښه سم چیز شو معلوم شو چې سیکشن بریک په دې ځای کې شته صحیح دی غواړم چې د کتاب دا پورته خواته یو رقم بارډر ورکړم لاندې خواته بل رقم بارډر ورکړم صحیح دی راځم بیرته دا بندوم تر څو چې د خط ښایست ورک نه شي راځم چیرې راځم ډیزاین ته راځم دلته په دغه سیکشن کې کارسر ږدم راځم چې راځم بارډر ته راغلم په دې ځای کې یو ښایسته بارډر وانتخابوم کوم بارډر دا اوس دغه بارډر چې ته کله اوکې کړه دغه د مخه چې شي اپلای ټو دلته چې ما تاسو ته وویل هلته ما که تاسو پام دلته ګوره وول ډاکومنټ موږ ول دغه د سیکشن دغه 3 برخې بیا وروسته وایو چې پاتې دي ښه ځینې موضوعات تاسو ته وایم چې بیا وروسته وایو که ما ته په یاد رالې لکه دا خو دا بس ښه کار وشو که ما ته چیرې په یاد نه رالې بیا تاسو را په یادوئ اوس دا هغه ورځې کور که ستاسو پام ماته ما دا بیا وروسته وایو دې څخه اوس تقریبا یوه هفته وتېره شوې صحیح دی نو اوس به تاسو څه وکئ دغه بارډر چې تاسو اپلای کوئ چیش کوئ ورته پر وول ډاکومنټ یا پر مکمل سند یې مه اپلای کوئ یوازې چیش وکړه پر دغه سیکشن یې واپلای کړه سیکشن خو دلته تا په بریک کې جوړ کړه او په یاد یې و چیش کړه دا ورته انتخاب کړه اوکې کړه اوس څه وشوه دا بارډر د یوازې چیز شو اول سیکشن باندې اپلای شو وړاندې څه وکړه راشه دا بل سیکشن ته راشه دې ته باید څه وکړه جلا بارډر ورکړه راشه بل دنه بارډر وانتخاب کړه بل دا درخت شخوان کې دلته به څه وکړې را به ورته وایي دیس سیکشن یا که ورته وایي چې د دیس سیکشن فرست پیج اونلی د دغه سیکشن اول صفحې ته یوازې ورکړه سو په دې یو سیکشن کې موږ 3 صفحې لرو 15 لرو لس شل په نور کار باندې یوازې څه وکړه اوله صفحه ورته وانتخاب او کېک دا بیا یوازې څه وشو اولې صفحې ته راغلی دا نور ته وینئ یاست اوس باندې بیا راځو چې راځو بارډر ته رالو ورته وایي هغه فرق نه کوي چې هر ځای پروت وي فقط به چیرې په سیکشن کې ولاړې چیرې په سیکشن کې به ولاړې راځم دلته ګوره ږدمه کرسر ږدمه نور چې شي دغه نه پوه یم چې شي دی سیکشن مې دوم دی وینئ یاست سیکشن 3 دریم دی بیخي دوم اوس سیکشن دا دی صحیح فرق نه کوي راځم کرسر که دلته مې فرق نه کوي چیرې راځو ډیزاین ته راځو بارډر ته راځو دلته اصلي خبره ده this section all except first page دغه سیکشن خو ما سیوا د اولې صفحې یعنی دغه بارډر یوازې څه وکړه اولې صفحې ته یې مور کړو نور چې وروسته هر څو صفحې دي هغو ته یې ورکړه کوم بارډر زه نو اوس ورته وایم چې دا بارډر دا شام تکشیر څه وشو اولې صفحې ته یې ور نه کړي نور لاندې چې هر څو صفحې دي هغو ټول ته یې ورکړه پوه شول باندې پوه شوه اوه سر مو خلاص اوه دا و چې شو د سیکشن ګټه وه تر بل درسه پورې د خدای په امان